بسم الله الرحمن الرحیم. علامه سخاوي رحمه الله په خپل کتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع د محمد ابن سعید ابن مطرق رحمه الله واقعه نقل کړي او اصلاحی مدلل 313 صفحه اول جلد کې دا کیسه را نقل کړي. محمد ابن سعید ابن مطرق وایي چې ما به هره شپه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ویده کېدو نه مخکې به کېناستم، په ادب باندې قبلې ته مخ اړولی، نبی علیه السلام باندې به مې درود وایي. یوه شپه ناست یم، رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې مې درود شریف ډېر ووایي. خوب مې لیده په بالاخانه کې ناست یم، د بلخانی په دروازه باندې یو مبارک نورانی مخ والا انسان راغی او دا بلخانه د نور نه ډکه سوه. راته یې ویلی چې دا خوله دې رانږدې که چې په کومه خوله باندې ته په ما باندې درود وایې چې چپ یې کړم. زه وشرمېدم چې د ما دا بېکاره خوله نبي علیه السلام یې چپوي، نو ما مخ ورنږدې که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ما مخ چپ که. دې کوټه کې داسې خوشبویي ولګېدله چې د خوشبویي نه د ما ښځه م راویښه سوه. 8 ورځې د ما د دغې کوټې نه خوشبویي تلله. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د انسان مخ الله تعالی د نور نه ډکوي، کوټه یې په دنیا کې د نور نه ډکوي. د درود په وجه نه الله رب ذوالجلال د موږ قبر د نور نه ډک کړي، د موږ زړه د ایمان د نور نه ډک کړي، او الله دې توفیق راکړي چې درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ووایي. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. کوشش کوئ د ورځې 1000 وارې دا درود شریف ووایئ.